د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت پریکړه کړې وه چې د ملي امنیت سلاکار مرستیال سرور احمدزی او د قبایلو چارو وزیر محب الله صمیم د افغانانو په استازیتوب د ارواښاد شهید عثمان کاکړ په جنازه کې ګډون وکړي، خو د پاکستان حکومتي مخه نیولې ده. د ارواښاد کاکړ د جنازې پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان استکزي ویلي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI او MI د پښتنو د سیاسي او مدني فعالانو په وژلو کې لاس لري. هغه زیاته کړې کره ثبوتونه لري چې عثمان کاکړ په قصدي ډول وژل شوی او مسؤل هم د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې دي. دا خبره طی ده چې عثمان خان په ناجوړي نه دی مړ. عثمان خان د ناجوړي په دوران کې د سر ظلم سوی دی، جبر سوی دی، زیاتوب سوی دی، ځکه د پارټۍ ځکه د کام دا اعلان کړی دی چې زما د دې کام د شهیدانو په لار کې یو بل غمی وپیدل شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر د جنازې پر مهال لسګونه زره پښتنو ته په وینا کې وویل محکوم او غلام قانون مړي اوچتوي او عثمان خان په لر او بر افغان وطن کې د پاکستان د ډالري جنگ خلاف و ځکه شهید کړی شو. تر څو چې افغانستان کې د مداخلت پالیسي وي، تر څو چې سټریټیجک ډیف پالیسي وي په دې خاوره، تر څو چې د لویو قوتونو نه ډالري پالیسي وي، تر هغې پره به په دې خاوره هغه جنګ وي چې عثمان لالا د هغې بند کول غوښتل. بیا عثمان لالا په خپل اخري تقریر کې دغه خبره وکړه چې ما ته وایي چې د کام خبره به نه کوې، د دې وطن خبره به نه کوې. د قام شهید عثمان کاکړ زوی خوشحال خان او ګڼو نورو پښتنو سیاستوالو ویل پاکستاني ریاست او استخبارات د پښتنو د وژنو مسؤلین دي او د وخت پر رسیدا سره به یې بیه پرې کوي. په دې کې دویمه خبره نشته چې عثمان لالا چا شهید کړی دی. د سنټ په آخري تقریر کې هغه خپل قتلنامه لیکل کړې وه، هغه د خپلو قاتلانو نوم اخیستی و، په ټولو خلکو یې غږ کړی و که چېرې ما ته او زما بچو ته نقصان ورسي زما قاتلان به دغه وي. خو موږ دا دې ریاست نه چا چې زما بچیان وژلي دي، چا چې زما مشران وژلي دي، د دې ریاست نه موږ د تحقیقاتو مطالبه نه کوو. دې به څه تحقیقات وکړي چې موږ دې مه وژني. ستاغه نمړم ریاسته ستاغه نو نه کېږي، تا شهید کړی دی، دا به ته منې چې تا شهید کړی دی. د شهید عثمان کاکړ جنازه کې لسګونه زره پښتنو ګډون کړی و. د عثمان کاکړ جنازه او مقبره کې د افغانستان بیرغ ځای په ځای پر پیدا و او ټولنیزو رسنیو کې نوموړي ته د افغان پر ننګ شهید لقب کارول شوی دی.